که د نن لک شاته وخت طرف ته مونږ لاړ شو نو هغه یو داسې وخت چې په هغه وخت کې به خلک د یو ډمې ګډا لیدو دپاره یو مخصوص ځای یا یو رنډیخانې ته راټولېدل او په هغه مخصوص ځای یا هغه رنډیخانه کې به هغه ډمې هغه خلکو ته په نیمچه لباس کې ګډا کوله او په خپله هغه ګډا به د هغه تماشګیرو خلکو نه داد وصولولو چې کله به چا د هغه ډمو نه تپوس وکړو چې تاسو دا کار ولې کوئ نو د هغه ډمو جواب به دا و چې دا کار موږ د مستۍ نه کوو دا زموږ مجبوري ده او چې بیا به چا د هغه مجبورۍ تپوس وکړو نو د چا به خاوند بې غیرته و د چا به په سر د رور پلار سوری نه و څوک به د روزۍ روټۍ دپاره ګډا ته راوتي وو مطلب دا چې د هغه ډمو په هغه مجبورو زما ذهن څه نه څه کار کوي خو زه حیران د نن سبا دې ډمو ته یم چې دوی چې په ټیک ټاک دا تنګې تنګې پاجامې اچولي او د یو څو لایکونو کمنټونو او داد وصولولو دپاره خلکو ته د ګډا په شکل کې د خپلې غټې غټې سپرې اړی رااړی نو آیا دا د هغه پخوانو ډمو ناجایز اولاد دی او که نه د دوی هم په سر د رور پلار سوری نشته یا خاوند او خاندان بې غیرته دی خیر دا سوال خو په ټیک ټاک د هغه ټولو ډمو په باره کې وکړمې ډمې چې د خپل عزت جنازه د خپل کور نه په خپله وباسي خو اوس هم زه میلاوم د یو داسې ښځې سره کومې ښځې چې په ټیک ټاک لکه د هغه ډمو د ډمتوب سره سره په مکارۍ هم داسې حد وکړو لکه څنګه چې د علي شاه د مور په کنجرتوب حد کړی و که یو طرف ته زمونږ سره سره تقریبا ټول غیرتي خلک د ټیک ټاک او د ټیک ټاک د دې ډمو خلاف دي نو بل طرف ته یو څو ترسېدلي لونډې بازانو د دې په دې ارټیفیشل معصومیت او ارټیفیشل خندا ځانونه داسې مردار کړي دي لکه دا چې د هغه ټولو لونډې بازانو معشوقۍ او هغه ترسېدلي لونډې باز د دې دنیا د نوسۍ سکه مړونه د پښتنو د طرف نه په ټیک ټاک د رنډیانو او ډمانو کمی پوره کولو سره سره د میک اپ او کیمرې په ذریعه خلکو ته ځان معصومه شو کولو والا دا د 500 کالو زړه ښځه اصل کې په مثال لکه د هغه چغلخوري ترور ده کومه ترور چې په خاندان کې د یو بل جنګولو دپاره د یو چغلي یو ته کوي او د بل چغلي بل ته هغه داسې چې که یو طرف ته دا ځان په ټیک ټاک د حریم شاه سندل خټک سره سموي نو بل طرف ته دا تقریبا په هره دویمه درېیمه ویډیو کې دا خبره کوي چې غریب تباه دی غریب تباه دی نو د دې په جواب کې زه دې ناشپاتۍ ببو ته دا خبره واضحه کول غواړم چې هم د دغه غریب د لایک او کمنټ د وجې ستا د خوله نن داسې ټینګه ده که غریب لایک کمنټ او اټنشن درکول بند کړل نو والله که بیا دې رانه څوک په سړه ډوډۍ کې هم شمار کړي دویمه خبره دا چې دې تقریبا ډېرې ویډیوګانې په افریدي قوم پسې هم جوړې کړي دي په کم کې چې دا د افریدیانو مذاق جوړوي د افریدیانو په فروټ کې څه خوښ دي افریدیانو په فروټ کې څه خوښ دي کباب اوس دې ځای کې به ډېر خلک دا سوچ کوي چې لانجمار افریدی د دې وجې نه لانجمار له په دې خبره غوسه ورغله نو بای د قوم نه خو زه افریدی نه یم خو موږ ټول یو پښتانه یو او موږ له پکار دي چې موږ د یو بل عزت کوو نو نور قومونه به زموږ عزت کوي او که نه موږ خپلو کې یو بل پورې خنداګانې شروع کړي نو نور قومونه به بیا موږ پورې خنداګانې کوي نن که په سوشل میډیا ټي وي چینلز یا هر پلیټ فارم باندې تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیاتې لطیفې او زیاته خندا په پښتون قوم پسې کېږي پټان داسې او پټان دغسې یعنې نور قومونه موږ پټانانو ته قمقلان او بې عقله وایي آخر ولې موږ ته نور قومونه قمقلان او بې عقله وایي هغه ځکه چې موږ خپلو کې د یو بل په قومونو پسې خنداګانې کوو خاص طور باندې چې څومره هم سوشل میډیا استعمالولو والا دي هغو له پکار دي چې په سوشل میډیا څه مسله یا څه د خندا خبره وي یا ګپ وي نو هغه دې د خپل حده پورې محدود ساتي او پوره قوم دې په هغې کې نه ټارګېټ کوي هغه ځکه چې یو پښتون په بل پښتون قوم پسې خبرې کوي نو د هغې مثال داسې وي لکه په کم تالي کې چې سړی خوري په هغه تالي کې متیازې کوي او بیا د دې په پښتنو او خاص طور باندې په افریدیانو پسې لطیفې جوړولو باندې د دې ښه مضبوط کلاس اخیستل په ما داسې فرض شوي وو لکه څنګه چې دې هجړه 50% پښتنو ته 2 نمبر ویلي وو او ما دې ته په رڼا ورځ اسمان کې ستوري ښودلي وو او ور یاد کړي مې وو چې پښتانه 2 نمبر نه دي بلکې دا په خپله 2 نمبر پیداوار دی خیر د دې ځای پورې خو ما دې ناشپاتۍ به بوله د دې هغه سوچ کلیر کو کوم سوچ چې د دې د یو غریب او د پښتنو په باره کې و اوس راځو د دې په هغه مجرو او هغه ډمتوب باندې کوم ډمتوب کې چې دا د ډمتوب کولو نه بعد د خلکو په سترګو پټۍ تړلو دپاره او خلکو ته چونه لګولو دپاره عارضي طور باندې په سر لوپټه په دې نیت واچوي چې د دې لوپټې د وجې نه زه د خپل حرام ډمتوب خلکو ته په حلال ډمتوب کې بدل کم او دا خبره د خلکو په ذهنونو کې واچوم چې زه خو ډمتوب نه کوم دا خو بس هسې ګپ شپ دی نو یو ځل بیا زه دې له د دې د هندواني عمره دې 15 دړۍ سر کې د نسوارو د چونډي عمره دا یو چټاکۍ مازغه په هغه برش مګم په کم برش چې قصابان د میخو لرې صفا کوي او دا خبره دې ته یو ځل بیا کلیر کوم چې ناشپاتۍ ترور دا تا چې کوم څه شروع کړي دي دا ګپ شپ نه بلکې دا هغه ډمتوب د کوم ډمتوب چې حریم شاه سندل خټک کاو دې وجې نه به تا ته دا هم پته وي چې د دې ډمتوب اخري انجام به څه وي دې وجې نه به زه تا ته دا نه وایم چې ته دې دا ډمتوب پرېږده یا یې مه کوه بلکې زه دا وایم چې کمره او کیمره دې بنده کړه نو بیا دې په دې خپل ډمتوب ځان وشلوه زمونږ څه پروا نشته هغه ځکه چې زمونږ د چا سره پرسنل هیڅ قسم اختلاف نشته په خپل لایف کې چې څوک څه کوي هغه دې کوي خو مهرباني دې وکړي او زمونږ په دې معاشره کې دې ګند نه جوړوي او که نه د ګند جوړولو کوشش بیا هم څوک کوي نو په لاندینۍ غاړه به ورله د 12 انچونو والا هغه میخونه ټک وو د کومو میخونو ټک وهلو نه بعد چې به بیا هغه نه کېناستی شي او نه به وده کېدی شي هغه ځکه چې تقریبا د ټولو غیرتي پښتنو موږ ته سترګې وي چې په سوشل میډیا به د هر غلط کار جواب موږ ورکوو او د خلکو دغه امیدونه هم دغه شانتې برقرار ساتلو دپاره موږ د دې په شانتې هرې بیمارۍ ته د انجکشن په ځای پوره ډریپ خېجو هغه ځکه چې نن خو دیو سلک ډېر په خپو روان دي خو که موږ دیو ته څه ونه ویل او دیو له موږ مکمل ازادي ورکړه نو سبا به بیا دیو خپې پرېښودې وي او په سرونو به روان وي او دا چې کومې لږې ډېرې جامې
جامې اچولې دي دا به هم استلی او لکه د پټکی به په سر تړلې او بیا به بربند ټیک ټاکونه جوړي څنګه چې د نن نه یو څو کاله مخکې بجلیګر مولانا صاحب یو خبره کړې و چې زموږ راتلونکي نسل به ډمان وي هم حق خبره رښتیا شوه نن که ټیک ټاک ته تاسو وګورئ نو د بجلیګر مولانا صاحب خبره به در یاد شي او د بجلیګر مولانا صاحب د هغه خبرې نه بعد نن زه دا دعوه کوم چې دا خو ډمان شو اوس دا ډمتوب هم په دغه ځای سټاپ کول پکار دي کنه را روان نسل به بیا ډمان نه بلکې د کنجرانو کنجران به وي هغه ځکه چې په دې تیره شوې روژه کې که یو طرف ته د خلکو سره د منځونو او عبادتونو فکر نو بل طرف ته دې ناشپاتۍ ببو سره د خپل ټیک ټاک او د خپل ډمتوب فکر و چې خیر دې که روژه ده د پکې لا څه خبره ده بس ماله خو خپل ډمتوب جاري ساتل پکار دي او د دغه سوچ مطابق دې په حق روژه کې خلکو ته حلال ډمتوب کوو او دا لاسه کې د ډمتوب سره سره ناشپاتۍ ببو په پخلي کې هم ډېره تیزه ده چې ګوري نو کله به د علیشه د مور دا شی په لاس کې نیولی کله به باتینګر خوځوي را خوځوي کله به په تنور ډوډۍ پخوي مطلب دا باقي شرمونه کم چې لا دا شرم یم پکې ور واچو زه حیران دې خبرې ته یم چې کم عقل د خلکو په سرونو کې وي هغه عقل د دې ټیک ټاکرانو جنکو پوندو ته ولې رسېدلی دی ځان ته به پښتني وایي ژبه به د پښتو وایي او کارونه به د پنجابیانو او بنګالیانو هم نه بلکې د انګریزانو کوي د پښتو په نوم خو دې آرټیفیشل پښتني د پښتو پختۍ ماتې کړې او څه په داسې طریقې ماتې کړې چې بیا بیا د روغېدو څه ترتیب هم نه جوړېږي غریب څه په ټیک ټاک لکه د حریم شاه سندل خټک ډمتوب وشلول او څه په حق روژه کې خوراکونه وشلوله دا دواړه داسې کارونه دي چې اول خو دا کول نه دي پکار او کنه بیا هم په چا کې چینجه ټوپونه وهي او هغه وایي چې نه زه خو به ځان په دې هر څه شلوم نو بای هغه دې بیا خپله کیمره او کمره دواړه بند کړي په کې دې ځان هم شلی او ډمتوب دې هم کوي والله که د هغه سره زمونږ څه کار وي بس زمونږ کار د دې خبرې سره دی چې د پښتو نه دې څوک پرتوک په بره غاړه نه وباسي امید ده چې دا ویډیو به په دې څه اثر وکړي ګنې په پارټ 2 کې به بیا بل شانتې غوبل کېږي نو بس د یار نن دپاره همدا کافي و که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو لایک